نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر مونځ په مسجد نبوي کې وکړو او 10,000 صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او زه چې زو مکه مکرمه باندې حمله کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوه بیبیانې ملګری وي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها دا دواړه بیبیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفہ نو الته سره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میلو شو چې د خپل کور سامان په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچی ور سرم دی او کور والا ور سرم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته رواني ورته وی د الله پاک پیغمبره زه درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زه خو تام پسې در رواني مته خو دې خو را رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کم دی دا مدینه منورې ته ولېږه او ته زمونږ سره مرګري شې مونږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زمونږ سره جهاد ل روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ د دغه ځای نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مرګري شو اصل کې د عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی دا مخکې نه مسلمانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زه مدینه منورې ته هجرت کوم درځم خو نبی علیہ السلام به منع کوي عباس ته مرزه ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته دې د پاره چې مونږ ته د مکه د خلکو خبر راکای ته مونږ پسې مرزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نه ځان سره مرګره کوي عزت ته زمونږ مرګره شچزو بیا مخ کې تل یو بل مقام دی چې هغه ته مقام ابوا ویل شي چې الته کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه کرامو سره ورسېدو نو الته سره یو درې تنه نور مرګ میلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیان دا ابو سفیان نه د بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبد الله بن امیہ دا دوه تنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دوه تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبد الله بن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی ورو مو د ابو سفیان رضاعی ورو ځکه نبی علیہ السلام د حلیمی بی بی په خوړلیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمی بی بی په خوړلیو نو دا دواړه رضاعی ورو مو نو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی ورو مو او دا د نبی علیہ السلام د وړوکوال ډیر سخت ملګری وو داسې ملګری وو چې نبی علیہ السلام بچرته و نو دی به ورسره وو داسې کنه په دې وړوکوالي کې مرګتیا وي د هلکانو کنه نو دې ملګري وو د تره زامن مو ملګري مو چې چېرته به نبی علیہ السلام هلته به سره د ابو سفیان خامخا موجود و داسې مرګتیا وه ډېر یو بل باندې مین وو خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه کنه نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ السلام خلاف اشعار به جوړول بیا او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې خلکو ته به یې وي چې تاسو دې پیغمبر له راځئ زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګومه زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم دې له ولې نه راځئ چې هغه خواله ځئ دومره د نبی علیہ السلام سخت دشمن و یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و چې کله نبی اسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه بیا هغه چې د ټول نه سخت بدترین دشمني دی شو د نبی علیہ السلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به بیا دله جواب ورکو د نبی علیہ السلام د طرف نه دا بل چې عبد الله بن امیہ دا د نبی علیہ السلام د خپل د ترور زوی دا د عاتقې زوی و د عاتقه بنت عبد المطلب د نبی علیہ السلام ترور و د پلار د طرف نه د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیہ السلام ترور و د هغې زوی عبد الله بن امیہ د نبی علیہ السلام د خپل سکه ترور زوی و
خو دیم د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن و. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام دعوت ورکو نو دی عبد الله ابن امیہ ورته سوي ته ماته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم. نبی علیہ السلام او زه الله رښتینی پیغمبر را لېږلم. دی عبد الله ابن امیہ ورته وی کنه وی کو ته چرته اسمان ته وخېږه زه درته ګورم چې ته اسمان ته روانې او اسمان کې یو سوری وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرشتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم. دا دومره بیا د نبی علیه السلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو. نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبی علیه السلام سره میلاو شو. چې دوی میلاو شو صحابه کرامو ته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روان په نبی علیه السلام باندې ایمان مو راوړو. صحابه کرام راله نبی علیه السلام له زیری ورکو وی د الله پاک پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبدالله ابن امیه هغه دواړه مسلمانېږي اجازت له ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي. نبی علیه السلام وفرمایل زما مخې له مه راولئ زما مخې له مه راولئ. صحابه کرام حیران شو د الله پاک پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته ترې مه خاړئ. نبي علیه السلام وفرمایل بس ما خوالی مه راولئ دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خوالی مه راولئ. هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله ابن امیه مسلمانی کې رای ولو د نبی علیہ السلام د طرفه به ته جواب میلو شو ما خوالی مه راولئ ما خوالی مه راولئ. د نبی علیہ السلام سره ام سلمه رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دوی هغې ته وویل وي ته زموږ لږ سپاره شو که نبی علیہ السلام ته که نه. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیہ السلام لره وی د الله پاکه پیغمبره ستا د نبوت او ستا د ښو اخلاقو نه خو پردی خلک محرومه نه دی دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی دوی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي. د الله پاکه پیغمبره اجازت ول ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ام سلمه ډېر تکلیف یې راکړی دې دواړو نو دې دواړو ډېر تکلیف راکړی یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو ده ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره فرشتې راشي او ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې نه منم داسې جواب د ماله راکړی دی. دوی رالو علی رضی الله ام سلمه رضی الله تعالی سپارښت کوي د الله پاکه پیغمبره زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه. دلته کې دوی دواړه راله علی رضی الله تعالی عنه لره علی رضی الله تعالی دوی دواړو ته وي زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبی علیه السلام تاسو معاف کوي څنګه داسې وکئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ په خپله ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه دی چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او وی پېژنده چې دا خو زموږ ورور دی او موږ کوی ته ورته وکړی و او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی بادشاه او پیغمبر یې جوړ کړی دی د ملک بادشاه دی اوس موږ خو کوی ته ورته وکړی و نو وروڼو یې وي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله الله ته په موږ باندې غوره کړی موږ خطا کار ته الله غوره کړی په موږ باندې موږ نه خطایي شوې ده ولاړ شئ د نبی علیه السلام وړاندې ودرېږئ د نبی علیه السلام او دا آیت مبارکه تاسو ووایئ. ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت یې ووي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په موږ غوره کړې خو موږ خطاکارو موږ نه پوهېدو. چې کله دا آیت ولوستو نبی علیہ السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیہ السلام ولې جواب ورکو وی لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین الله به تاسو ته بخښنه وکړي الله ډېر رحم کوونکی دی ځئ تاسو مسلمانان شوئ. ګوره نبی علیہ السلام به چې څوک به ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیہ السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی خیر دی به کو ماته خو هر څه ویلي ما معاف کړي یې. بیا
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړي دي اسلام هغه ارس تاسو ختم کړو هغه ارس تاسو ختم شو د اسلام د وجه نه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان به بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویل په مدح کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نه راتو نه براتو د نبی علیہ السلام نه بدای څنګه څنګه ته ګرځیدو او هانه کې نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالي مرګریا اے زما رضاعی ورته خو جنتی نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیری ورکو خدای به شرمېده په خپل کړو باندې دوم رستو مانو او دا رنګي عبد الله ابن ابي امیہ دیکھو با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا چرته دې په ژوند کې هم د نبی رسول الله ته په بار بیان دي کتلی چې کوم ځکه به نبی رسول الله د رسول الله خطه قتل د خپل ملامتیا د وجه د نبی رسول الله ته په بار بیان وکتلی بهر حال په لار کې ورسره دوی میلو شي د دواړه ملګری د دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله ابن ابي امیہ دوی مسلمانان شو د نبی رسول الله سره روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د رمضان المبارک میاشو پر لسم رمضان دوی روان شي وو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو روزه وا خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په خپل هم او په د صحابه کرامو باندې هغه روزه ډیره ګرانه شو ځکه یو ګرمي وا دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیام په بدن کې راتله نو چې نبی علیہ السلام وکتل چې زما صحابه کرام د روزې د وجې نه کمزوري کیږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایل روزه ماته کوي روزه تاسو څه کوي ماته کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي لیس من البر الصيام فی السفر دا نیکی نه ده چې ته په سفر کې روزه ونیسي دا نیکی نه ده چې ته په سفر کې څه ونیسي روزه ونیسي نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایل په خپل روزه ماته کړه صحابه کرامو ته فرمایل تاسو روزه څه کوي ماته کوي ځکه جهاد ل رواني کمزوري کېږي روزه اس په نبی علیہ السلام په صحابه کرامو څه کړله ماته کړله ها د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روزه خوړې شي بیا چې کله کوجه شي د هغې به سره وګرځئ قضا به راوګرځئ خو که چېرته سفر د ارام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي جازونه دي هېڅ تکلیف پکې نه نو که سفر د راحت وي بیا روزه نیول بهتر دي غوره دي وجه دا ده چې د روزې مبارکې چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان المبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نو اگر چې د دې روزې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان المبارک کې چې د روزې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو روزه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بار بوزي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته وایي دلته تاسو پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه د دلته آرام کو ماسخوتن ټیم نو چې دا تیاره خوره شوه که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وایي د خپلو خیمو سره ورونه بل کوئ اور نه دی اور بل کوئ دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به یې پړاو اچو که نه نو هلته کې به یې د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلی مخلی به هم تیارول ځان لا دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برخ وخیږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلی او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغی د هغې سره به یې تجارت وکړو سبا په دوی خرڅ کړو سبا د دوی نه واغستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو د اور به یو علامت په د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کې وشو میله به ولګېدله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ ورونه بل کوئ دغلته کې مکې والا ته خو پته وه چې موږ د نبی علیہ السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیہ السلام په مکه باندې حمله کوي کو ارکله ده خپل ځان خو ورته معلوم و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکی سردارانو دوی راوتي بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حملې مملې خو بس دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي
وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کوي بودیله معلومیږي دغلته کې چېرته قافله راغلي ور بلګي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تیریږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغه طرف باندې تیریږي نو ابو سفیان ورته وی بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي هغه چېرته ډېر خلک دی ټول ملک د اور نه ډک دی وایي زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه یې ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه یې ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیہ السلام خواله بیا دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تیرېدو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وای پیژندو کنه نو आवाज ورته کو نږدې ورغی اے ابو سفیان ابو سفیان منډه کړوي عباس ته دلته وی او زه دلته ما وی وجنی می ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلو اے ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بل لاري خو زما خچر تر اخې جنو اله به بچ کېږي تما خچر تر اخېجا بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی عنہ سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې ابو سفیان دی تور راوي سره را منډه کړي را منډه و چې دا خو د نبی سلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی او په غزوه احد کې دی او په غزوه خندق کې دی او په ټولو جنگونو کې د نبی اسلام خلاف جنگیدل او مشري به کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی تور راواغسته او را منډې کړي ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری هو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ د پار را روان دی وی زما د مرګ د پار را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو وز عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو د په منډه غسته دی نو د شاعلی وته عمر आवाज وکړو وی اے عباس قسم په الله لګودري کده خو د نبی اسلام ډیر سخت دشمن دی ته زمانه چرته زغلای او کو د نبی اسلام خواله دی بوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې د مسلمانېږي او نبی اسلام ول پناه ورکوي خو د نبی اسلام د رسیدو مخکې لګي مال راکړي چې د خپل توره لګه ساړه کما عمر رضی الله عنه منډي وخی ابا هم په منډه غسته دی دا غیر ازغلی او عمر نه ته منډي وي حتی در دې چې د نبی اسلام خواله ورسو وی د الله پاک پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ښه ابو سفیان دی او وی دې کم ځای وستا ملګرو گرفتار کړي دي ستا ملګرو څه کړي دي گرفتار کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته ویل وی ابو سفیان ایمان راوړه زه درته وسم هم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دشمنی اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسه شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي د دې سره مینه لرم وی ابو سفیان زه درته هم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوم هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره بودیل ابن ورقه او حکیم هغه خو ایمان نه راوړو خو نبی اسلام ته څنګه مخامخ شو کلمه ویل مسلمانان شو خود ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله تعالی عنہ سیټ ولا دې تور رسلی دا وی الله پاک پیغمبر دې نه مسلمانی ګو داسې موږ بیان راځي زما دې توري په حواله کا زما د توري په حواله کا بار دا خبره کوي عباس رضی الله تعالی په عمر رضی الله تعالی په سدي سر راوړو ګرځیدو ته عمر غلشه کوستا د قبيله سره بیا بریدانه ویلی چې وجنه وای ګوره دغه تو کو وی کوستا د خاندان استاد قبيله سره بیا بریدانه وی چې وجنه وای خدا زمونږ د قبيله سره د ځکه بار وای چې وجنه وای عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی کتل وی عباس وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان ز څومره خوشاله شوم کنه کو دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشاله شوی وي
وی چې زه خبر شم چې عباس مسلمان شو وی ما ته دومره خوشحالي رااله کو خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دورونه خوشحالېدم وجه دا ده که نه چې ته د نبی علیه السلام تری او ستا په ایمان باندې نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو نو چې ما وکتل چې د نبی علیه السلام تره مسلمان شو او نبی علیه السلام خوشحالېده که نه وی ما ته هغه خوشحالي ډېر محبوب ده وی زما زړه خو داسې دی نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا زما د قبیلې نه دی زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن دی نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی عباس د خپلې خیمې ته بوځه هلته به شپه وکړي د ابو سفیان ځان سره بوځه هلته به شپه وکړي که دا صحابه کرام یې ګورې پرېږدي نه نو ده ځان سره بوست خپلې خیمې ته نو عباس رضی الله تعالی د ابو سفیان ته دعوت ورکوي وایي ابو سفیان مسلمان شه ټول عمر مو ګټو ته او لوټو ته او بوټو ته سجدې وکړې څه یې راکړو بوتانو ته سجدې وکړو څه خو تې ومونتل مسلمان شه او تا تم پته ده چې دا رښتینی پیغمبر دی او ما تم پته ده چې زما دا وراره رښتینی پیغمبر دی ولې په ایمان نه راوړي ابو سفیان راته په جواب کې څه وایي عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی ښه راته علم دی ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی وی ولې ایمان نه راوړي مړه وي څنګه ایمان راوړم غیرت راله اجازت نه راکوي غیرت لره اجازت نه راکوي زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي زمونږ د پښتو غیرت دی که نه زمونږ د پښتو غیرت دی مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي خو دا کار نه کومه زمونږ د پښتنو دا غیرت دی که نه ته به یو سړي ته په جرګه کې سوال کوي منت کوي دا به ورته ووایي چې لکه ستا پکې پیدا دا کار ولې نه کوي مولي صاحب د پیدې نه زما دې پسې یو کروړ نورې تاوان شي خو نه یې کومه نه یې کومه ولې لکه بس ما له غیرت دا اجازت نه راکوي نو هغه د هغې دا هغه د جاهلیت غیرت و د جاهلیت غیرت و وی ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی وی ایمان ولې نه راوړې مړه نو زه په دې خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم په دې ایمان راوړم به هر حال عباس رضی الله تعالی قایل نه کو په دې خبره باندې په دې خبره قایل نه کو چې ایمان راوړم سحر شو بیا ورسره عباس رضی الله تعالی ملګری دی وی راځه نبی علیه السلام خواله ځو خو چې څنګه را روان دی په نبی علیه السلام سترګې ولګېدې که نه نو بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ایمان یې راوړ ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام ته فرمایل وی د الله پاکه پیغمبره د ابو سفیان چې دی د مکې سردار دی د مکې مشر پاتې شوی دی نو دته دا فخر لږ خوند ورکوي دا خوښوي چې ما ته لکه څه یو امتیازي غونته شان وی لکه ده دا خبرو سره لږه مینه ده نو دته یو عهده غونته که ورکړي چې دی پرې خوشحاله شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته څه دی امن دی دا ورله نبی علیه السلام یو عزت ورکو که نه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ هېڅ نه وایو ابو سفیان ورته وایي د الله پاکه پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي خو لږ کسان به داخل شي هغه نور به چېرته ځي نو نبی علیه السلام وفرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته هم امن دی هغه ته به موږ څه نه وایو د الله پاکه پیغمبر حرم خو هم دومره غټ نه دی ټولې مکې خلک خو پکې نه راځي ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو نبی علیه السلام وفرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کو هغه ته هم امن دی هغه ته هم څه دی هغه ته به هېڅوک نه وایي که ایمان راوړي او که نه راوړي خو چې په ځان پسې د کور ور بند کړو دته به صحیح امن وي ابو سفیان وی اوس خبره لږ ټیک شو چې خلک د په ځان پسې دې ورونه بند کړي که نه که ایمان راوړي او که نه راوړي ورونه دې بند شي امن به ورته څه شي حاصل شي به هر حال نبی علیه الصلاة والسلام بیا نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی فرمایل وی د ابو سفیان یو غونډکۍ ته وخېجوه چې دا ټول صحابه کرام یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي ځکه چې هر سړی وي د قبیلې د مکې سردار ابو سفیان د هر سړی د په مرګ پسې ګرځي نو د غونډکۍ ته یې وخېجوه چې دا ټول مجاهدین یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي چې پته ورته ولګي چې دا مسلمان شوی دی وی ټیک شو راځه نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډۍ ته وخېجو عباس رضی الله تعالی سره ودرېدو نو داسې قافلې را روانې دي یوه قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر دی هغه جنډه نیولې ده نو دغرنګې د مهاجرینو قافله راله د شی بند کوي ما په خیال اواز کوي اواز کوي ښه د مهاجرینو قافله راله
او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي. بل قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې د یو امیر روان دی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. دا قافله د انصار وه، انصار د مدینې منورې چې کوم صحابه کرامو دي مجاهدینو قافله را روانه وه، مخې ته یو تن روان دی جنډه یې نیولې ده سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. خو چې دا سعد بن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل، هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي، نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغې وویله وی الیوم یوم الملحمه، نن به د جنګ ورځ ده، د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو. الیوم یوم الملحمه، نن د جنګ ورځ ده، ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو. ابو سفیان ویرېدو، وی دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی تپوس کو وی دا انصار دي کنه، وی دا خو ډیر غصه دي، دا خو ډیر غصه دي. په دې کې قتل چې بل ډله را روانه ده، په هغه کې هغه کسان روان دي چې ټولو اسلحې اچولي بس داسې را روان دي. نو ابو سفیان داسې ویرېدو، د عباس رضی الله تعالی تپوس کوي عباس دا څوک را روان دي؟ وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي. نو دا خو ډیر لوی قافله نه ده، دا خو ډیر خلک نه دی. په دې کې نبی علیہ السلام هم را روان دی، په دې قافله کې نبی علیہ السلام هم را روان دی. نو چې نبی علیہ السلام داسې تېرېده که نه نو د ابو سفیان ورته آواز وکړو وی ای محمد صلی الله علیه وسلم، وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي، د مکې خلک ټول قتل کړي. نبی علیہ السلام فرمایل نه ما خو دا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړئ. نو دا ما ته سعد بن عباده څه وی څه وی هغه وی چې یو الیوم یوم الملحمه، نن خو د جنګ ورځ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ، د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ، خیر بل چاله مو ورکوي، دا هغه قیس چې کوم زوی دی غلی ورکوي، دا هغه زوی له دا جنډه ورکوي، خو د نه جنډه واخلئ، دا هغه زوی له جنډه ورکړه. چې ابو سفیان کله مسلمان شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې مکې ته ځان را ورسو، مکې ته راغی او په مکه مکرمه کې مسجد حرام ته داخل شو. الته یو आवाज وکړو وی اے د مکې خلکو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه باندې حمله کوونکی دی، مکې ته را روان دی، خو مقابله ګوره هیڅ څوک ونه کوي، دغه مقابله څوک نشي کولی. وی څوک چې بیت الله شریف ته راغی هغه په امن کې دی، څوک چې زما کور ته داخل شو زه مسلمان شیم هغه هم په امن کې دی، او چا چې په ځان پسې د کور دروازه بند کړه دیم په امن کې دی. نبی علیہ السلام دته څه نه وایي، خو د نبی علیہ السلام مقابله ګورئ مه کوئ، د نبی علیہ السلام مقابله نشئ کولی. کو چا مقابله د نبی علیہ السلام په دې ورځ وکړه ځان به هلاک. ابو سفیان دا اعلان وکړ. بیا راغی خپلې ښځې لره، دا د ښځې نه هنده نوم و، هغه هنده چې کوم د حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه باندې چکونه لګولي وو، هغه هنده د ښځه و د ابو سفیان. دی راغی وی هندي مسلمانه شه، په دې کې ستا کامیابي ده، او مسلمانه نه شوې نو ګوره بچ کېده دې نشته دی. دا بار تر ووته وي زما په دې خاوند باندې څه چل شوی، دا دې کمې خبرې کوي، دا د څه د لیونتوب خبرې شروع کړي دي. هغه ورته بس ما چې درته څه ووینو هغه مې درته وویلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته څنګه داخلېدو نو د څلورو واړو د طرف نه کسان را داخل کړو، د یو طرف نه په خپله راغی او د دریو طرفونو نه داسې لښکرې مقرر کړي وي چې تاسو به د پلانکي طرف نه راشئ پلانکي طرف نه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سره لښکرو د ته وی ته به مکې ته د لاندې طرفه را داخل شي او هغې طرف نه یره وه د جنګ، ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل وی ته به د دغې طرف نه راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا یې وویلو، صحابه کرامو ته یې وفرمایل وی هیڅ چا ته به څه نه وایئ، هیڅ چا سره به جنګ نه کوئ، خو که چېرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او ستاسو سره جنګ کوي بیا به یې مقابله کوئ. دا یې ورته وویل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته داخلېږي انتهایی په عاجزۍ سره دی، خوشحالم دی،
خو انتهایی په عاجزۍ سره. ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي که نه، هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي، زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی ما، زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي، زما لورګانې زخمي کړي دي، بلال په سرو شګو سملولی دی. هغه ټولې خبرې ورته یادې دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی. حدیث مبارک کې راځي وایي نبی علیه السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته را دننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره یې سر ښکته نیولی دی. وایي د نبي علیه السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل، د اوښ د کجاوې سره د نبي اسلام د ګیرې مبارک د ویښته لګېدل، داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو. او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو، انا فتحنا لك فتحا مبینا، او د سوره نصر تلاوت شروع کو، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. دا سورت په تیز تیز اواز باندې ویل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو، ناصافي نظر ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی توره چمک وي پړکېږي، داسې صحابه کرامو تورې دي دا چمک وي پړکېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی وغوښتو، وی خالد دا څه دي، ته خو ما د جنګ نه منع کړی، تا خو جنګ شروع کړی توره دې پړکېږي. د الله پاک پیغمبر ډېر صبر مې ورته وکړو، ډېر صبر مې ورته وکړو، ما پې حمله نه ده کړې، دوی په ما باندې حمله وکړه، زه یې نه پرېښودم. نو چې په ما یې حمله وکړه تا راته ولي چې بیا به جوابي کاروایي کوي، جو ما پې هم شروع کړه، ما پې هم شروع کړه. نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شو او د کفارو نه 12 کسان مردار شو، نور وتښتېدل. داسې معمولي غونته کې جګړه پکې راغله فتح مکې پر باندې، نور داسې جنګ نه دی شوی. د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لښکر باندې داسې د لوفران غونته هلکانو دوی راویځه شوي وو، په ده باندې حمله وکړه. چې حمله وکړه چې ده پې شروع وکړه، بیا هغوی وتښتېدل، 12 کسان ترې مردار شو، صرف 2 صحابه کرام ترې نه شهیدان شو د مسلمانانو نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی او چې څنګه راغی نو د ام هانی کور ته لاړو، ډایرک نبی علیه السلام د ام هانی کور ته داخل شو او چې د هغې کور ته داخل شو نو 8 رکعاته مونځ یې وکړو. د چاش ټایم نبی علیه السلام 8 رکعاته مونځ وکړو. ام هانی ورته ویل دا د نبی علیه السلام د ترو لور او د علي رضی الله تعالی عنه خور وه. د ام هانی ورته وویلو وی د الله پاکه پیغمبره زما د خاوند 2 رشته دار دی، هغه زما سره پناه اخیستې ده او زما غرور نه دی علي اپسې توره رستلې دی چې زه یې وجنمه، هغې زما سره پناه اخیستې ده علي یې وجني، زما ورور یې نه پرېږدي. نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی څوک چې د ام هانی کور ته داخل شو هغه په امن باندې دی، علي دوی ته څه مه وایه، دوی ته ام هانی پناه ورکړې ده، دوی ته څه مه وایه. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبې طواف یې وکړو او د خانه کعبې نه چې کم غیر چاپیره 380 بوتان پراته وو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس مبارک کې داسې یوه لخته وه او حدیث مبارک کې راځي یو بوت ته به یې داسې نیوه او دا آیت به وي جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دا آیت به وي او یو بوت ته به یې لخته داسې مخامخ کوله او څنګه چې به ورته لخته مخامخ کړه بوت په نسکور را پرېوتو. دا ټول بوتان ځمکې ته 380 بوتان ځمکې ته را پرېوتل. نبي علیه السلام دا لرې کړی د دې ځای نه. چې کله طواف یې وکړو بیا نبي علیه الصلاۃ والسلام عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه راوغوښتو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د ده سره به د بیت الله شریف چابیانې وي، بهرحال دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه و. نو بیا نبي علیه الصلاۃ والسلام عثمان ابن طلحه راوغوښتو او عثمان بن طلحه ته وی مال د خانه کعبې چابیانې راکړه، چابیانې ته واغستې او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه د خانه کعبې دروازه کوله وکړه نو دننه پکې تصویران لګېدلي وو، خانه کعبه کې دننه دي کافرو تصویران لګولي وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی د خانه کعبې نه دننه دا تصویران لرې کوي او د زمزم په اوبو وینځئ، د زمزم په اوبو باندې وینځئ. نو خانه کعبې نه تصویران لرې کړی شو، د زمزم په اوبو باندې وینځلې شوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام خانه کعبې ته داخل شو او مونځ یې پکې دننه وکړو
او چې دنه پکې مونږ کو د الله اکبر چغې ورله په هر ګوټ کې وواله خانه کعبه په ګوټونو باندې وګرځیدو الله اکبر دا چغې وواله او دو صحابه کرام سره هم دنه شو بیت الله شریف ته بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام سره خانه کعبه ته دنه شو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې مونږ وکړو او دروازه کوله کړه بار تر و د خانه کعبه په دروازه کې ودرید نو غیر چاپیر حرم شریف مکمل دخل کوډا کو با غیر چاپیر خانه کعبه نه څومره ایره دا مکمل د مکه ټول خلک راچې درو زید کړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه په دروازه کې ودرید د سیده درشلې اونیوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه ویله اوګه خطبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا آیتوم تلاوت کوم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اے خلکو تاسو د یو سړی د آدم علیه السلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوی یې تاسو د یو سړی اولاد یې په تاسو کې ښکته او پورته نشته اوچت او کوز در پکې نشته دی ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوادار دی بس کو هغه د هر نسب سره تعلق ساتي الله دا نسبونه په تاسو کې د پاره پیدا کړی چې او پیجندل شي په تاسو دا د پہچان د پاره دا د پیجنګلو د پاره دی په عربو کې دا عادت او جغه په دې نسبونو باندې ډیر فخر کو نو نبی علیہ السلام په دې آیت کې دا غیر رد کو په فتح پکې پر چې په نسبونو باندې ګوره فخر نشته دی فخر کو دین هغه صرف په تقوا باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی اے قریشو ستاسو خیال چې زبردن ستاسو سره سکوما غیر چاپیر خلک ولاړ لیکنه هر سړی ته خپل ظلم رایات دی چې ما د پیغمبر سره او د ملګرو سره سکړی دي هر سړی ته خپل عمل مخې ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال چې زبردن تاسو سره سکوما هغه ورته وای وی زمونږ ته نیک روري او زمونږ نیک وراره زمونږ دا غ نیک رور زوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته زنن تاسو ته هغه خبره کومه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی و یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویل ویلا تسریب علیکم اليوم تاسو ملامت نه خیر دی په تاسو باندې ملامت یا نشته دی زدر تموما چې لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې هیڅ ملامت یا نشته دی اذهبوا فانتم الطلقاء زی تاسو کورونو ته تاسو ته اسم نام تاسو آزاد یې ما سره چې هر څه کړی دي ما تاسو څه کړلای معاف کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه چابیان د خانه کعبه وی نو چې څنګه وروته نو د خانه کعبه په دې صحن کې دغلته کې حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی علیہ السلام چابیان په لاس کې داسې په لاس کې اړولې راړولې علي رضی الله تعالی عنہ پاسې دو وی د الله پاک پیغمبر دا کنجانی مونږ لراکه خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا زکه چې د حجانو باندې د زمزم کول او بو زمونږ ذمہواری ده نو د خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا چې دام زمونږ ذمہواری شي دا مونږ ته حواله کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسونه ویلو د الله د طرفنا آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چانغست دا ستاسو سره امانت ته دا هغه چاته واپس کړي چې چا نه دی اغست دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی عثمان ابن طلحه شو مال رو واړی هغه وروغتو چې راغی وی هو دا چابيانی دی والا د خانه کعبه د چابيانی والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامت پورې ستا سره استاد اولاد استاد خاندان سره وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی دا زنه در کوم دا الله در کړی دا زنه در کوم دا چا در کړی الله تبارک وتعالى در کړی الله آیت نازل کو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وی هوندا چا بیان واخلا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کې ناشته د ماسپخین ټیم شو چې کله د ماسپخین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو د ماسپخین د اذانونو ټیم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال څه شو مال بلال لګو ګورای خلک ورته بلال دا دی بلال روغتو وی بلال د خانه کعبه چت اوخه جو د ماسپخین اذان پیوکا ماسپخین اذان پیوکا د خانه کعبه چت اوخه جا بلال رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبه چت اوخه تو او د ماسپخین اذان پیوکا اذان وکړو بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ ځل چاته پوسکو
بلاله په مدینه منوره کې خو یقینا ته د نبی علیہ السلام مؤذن ته دلته اذان کوي ټیک شو خو د فتح مکه په ورځ باندې ستا په وهم ګمان کې دا و چې نبی علیہ السلام به ماته و چې په بیت الله کې ته اذان وکړه بلال رضی الله تعالی فرمایي دا زما په وهم ګمان کې نه و دا زما په سوچ کې نه و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ماته و چې د فتح مکه په ورځ باندې د ماسپخین بانګ ته وایا اذان ته وکړه د ماسپخین وجه دا و ما وی چې دلته کې ډیر لوی لوی سرداران ناستي ابو بکر هم ناسته عمر هم ناسته عثمان هم ناسته علی هم ناسته رضی الله تعالی عنهم اجمعین نور لوی لوی سرداران د مکه ناستي بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی اخو دلته کې یو غلام پاتې شوی دی بلال ته نبی رسول الله سو چې راشه بلال ته اذان وکړي زما خو په سوچ کې دا نه و خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انصاف چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی نو بلال به زما په بیت الله کې اذان کوي نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ د ماسپخین اذان کو کنه نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو نو یو څو الکان نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو نو غوي پیخي کولی د اذان نو پاره کې یو الک ابو محذوره نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو کنه نو دبم پتی زبانی د بلال رضی الله سره د پیخي به کول لکه څنګه دا واړه چیږي دغه پیخي د بلال رضی الله تعالی عنہ کولی دم اذان کو نو چې اذان ختم شو نبی علیہ السلام مال دا واړه ونیسي زما خواله راولي نو دی ونی ول صحابه کرامو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا وستو نو دی داسې را پیدل ابو محذوروی ما خوي چې وس پر باندې سزا اوري خو چې کوم سزا بر نبی علیہ السلام راکړي کوم سزا بر راکړي کنه نو ماته نبی علیہ السلام زما आवाज پکې لک خو غونټو ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې شابه دا وخت چې کوم الفاظ ولا بیا وایا ایمان شو ولې وی چې شابه وایا وخت چې کوم الفاظ ولا وایا ایما اذان شروع کو چې الله اکبر کنه ایما ته چې تیز وایا زه خو یریدم په کلاره مې ایما ته چې تیز وایا ایما په تیز شروع کو چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وی دا اذان می شروع کو چې اذان می شروع کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لدی په دې سینه باندې لاس راو کاغو په دې سر باندې را لاس راو کاغو وی چې لاس راو کاغو ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله ما وی چې دا د الله رسول دی د الله پاک پیغمبر زه مسلمان یم اذا کشان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کاله عمر بیا می نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبر د دې بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي د خانه کعبه مؤذن ما نه جوړوي چې زه به د اذان دلته کوم وی نبی علیہ السلام د مکه چې کمتن گورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محذوره بدلته کې مؤذن وی اذان بدیک تر مرګه پوری ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به دغلته اذان کړی دی خو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا څنګه اذان کو اخ کشان اذان به کو چې کمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی و یو ځل به په کلاروي یو ځل به بیا پسوي پتیزوي ځکه چې دې یریده کنه د په کلار کراروي وی اشهد ان محمد رسول الله نبی سره تیز وایا چې به پتیزوي نو دوی زما اذان هم دغه شانتي دو بیا دغه شانتي اذان یو ځل به په کلاروي بل ځل به بیا پسوي په تیز اواز سره ویلو نو تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا د خانه کعبه سو مؤذن و دی پکې دغلته مسلمان شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه نماز پخین مانځنه ورستو بیا طواف وکړو او چې طواف وکړو نو صفا غونډه تلا او صفا غونډه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادرې د خانه کعبه ته مخ کو او ډیر دعاګانې اوغختي ډیر دعاګانې اوسم طریقه ده کنه الله دې مونږ ټول حج او عمره لبوزي چې د خانه کعبه نه طواف وکي کنه نو بیا به 2 رکعات مونږ وکي چې مونږ دی وکړو بیا به د زمزم او بخ ډیر وسکي نو چې د زمزم او به د اوس کلی نو بیا به صفا غونډه ته لاړ شي نو چې د صفا غونډه ته لاړ شي نو الته به ودرېږي خانه کعبه بالکل مخامخ ته داسي حجر اسود طرف بالکل مخامخ ته چې صفا غونډه باندې ودرېږي نو طریقه در الته ودرېږي خانه کعبه ته ګور او د الله نه دعاګانې غواړه خډيري دعاګانې اوغته د هغه نورست بیا د صفا مروه په منځ کې سړی شروع کا دا اوسم طریقه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د صفا غونډه تلا خانه کعبه ته مخ کو او ډیر دعاګانې اوغته
نو چې نبی علیہ السلام دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي آواز وکړو وی د الله پاکه پیغمبر خپل کلی د فتح شو خپله علاقه د فتح شوه اوس خو به ته په مکه کې پاتې شي او موږ به پرېږدې نو دا د انصارو صحابو مینه وه د نبي علیه السلام سره د الله پاکه پیغمبره تا خو خپل کلی فتح کړو مکه که نه اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږي او موږ به پرېږدې موږ به داسې یوازې ځو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته دغه आवाज واورید کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی اے انصار ووري زما ژوند مستاسو زما مرګ مستاسو زه په ژوند باندې مستاسو سره ما خو زه به د مرګ باندې مستاسو سره ما یره دا خبره چې انصار وورید کنه ټیک شو د هغې د خوشحالۍ صحت نو په دغه موقع کې چې نبی علیہ السلام خو موږ سره واپس مدینه منورې ته ځي ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت شروع کو د صحابه کرامو سره راتلو مسلمانې د صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره د سړو سره بیعت کو بیا د زنانو سره د بیعت نمبر شروع شو زنانه براتلی مسلمانې دي به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو د زنانو د بیعت دوه طریقې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو طریقه دا و داس یو صادر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام له وړی شو نبی علیہ السلام به د صادر یو طرف ونیو زنانه به د صادر بل طرف ونیو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو یا به د پردې نه نبی علیہ السلام دی خو زنانه به د پردې نه اخواوي نبی اسلام به بیعت اغستو او یو طریقه پکې دام ذکر شوی دا چې نبی رسول الله سلام به یو لوخه د عبور وغوښتو پای کې به خپل لاس کې خودو بیا به غلوخه زنانه ولولې غوي به په عبور کې خپل لاسونه کې خودل عائشه بیبي فرمایي وې پردی زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه د مس کړي د نبی رسول الله د لاس مبارک سره د پردو زنانه لاس چرته نه دی لګیدل دا سینه چې زنانو به د نبی رسول الله په لاس کې خدا بیعت پک دا سینه دي شوی چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی علیہ السلام په زنانو په کوم خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دي یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن هغه په د آیت مبارکه کې ذکر دي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان خزه په کې مراله هنده پکې مراله دا مسلمانی دا خو دې په مخ باندې کپڑا چولی او پرده کړي و دا ډیره زورور زنانه او مخ پټ کړي و وی مخ زکه پټ کړي کوئی نبی علیہ السلام ز او په جندمن زما اسلام نه قبليږي ځکه چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتر سره ډیر ظلم کړي دي ما حمزه ډیر په بی دردی باندې شهید کړي دي ما د حمزه د اندامونو نزال امیل رخ کړي او غاړي ته مې چولې او غړېدلې وسره ما نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګید چې دا هند د نبی زما اسلام نه قبلې نبی علیہ السلام نو مخ پټ کړي و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو نه بیعت اغستو نو اول ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه دا الله تبارک وتعالى سره به شریک نه جوړوي دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو د زنانو کې دا شرک لږ زیاتی دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو نه جوړوي هندي داغه طرف نه आवाज وکړو وی دا الله پاک پیغمبر ټول عمر مو غټو لټو ته سجده وکړي سې راکړلو څه شي له شرک کو نه کو نن بعدو ټول عمر خو ضروري ټټ کړی دي نو سې راکړي سیندي راکړي نه کو نن بعد نبی رسول الله حیران شو چې ډیره تیز زنانه ده بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوي خپل اولاد به نه قتلوي وی مونږ خو نه قتلو مونږ واړه را لوي کړو په جنگ بدر کې را لتام لکړلو نبی علیہ السلام بیا ورته غوونه کو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زنا به نه کوي زنا به نه کوي وی د الله پاک پیغمبر چرته شریف خزي زنا کوي دې شرط لګول ته به ضرورت نشته دی دې ته به ضرورت پاک دامن خزه او شریف خزه هم چرته زنا کوي چې ته موږ زنا به نه کوو موږ زناونه نه کوو نبی علیہ السلام حیران دي چې دا څنګه زورور زنانه راغلي زه ورته خبره کوم ما ته جواب هم راکوي بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بهتان به نه لګوئ او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډېره غلطه خبره ده هندي ورته وي دا راته ډېره ښکلې اصلاحي خبره وکړه بهتان ډېر غلطه خبره ده بهتان به چېرته موږ په یو بل نه لګو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی غلا به نه کوئ غلا به نه کوي نو هندي ورته راي طرف نه आवाज کو وی زما خاون ابو سفیان لکشم ته مال پیسې نه راکې نو که زه په پټه داغه د پیسو نه لګزان لراله نو د دې اجازه پي
شوم د مال خرچې له پیسې نه راکوي خو که زه د هغه د پیسو نه به قدر ضرورت رالم نو ما ته به اجازت وي. نبی علیه الصلاة والسلام پوه شو چې هغې وي زما خاوند ابو سفیان نبی علیه السلام پوه شو چې دا هنده ده دې خو مخ پټ کړی و که نه خو چې دا خبره یې د خولې نه ووته وي زما خاوند ابو سفیان لږ شوم دی ما له پیسې نه راکوي. نبی علیه السلام وپېژني ته هندی یو د الله پاکه پیغمبر زه هندی ما خو ځان مې ځکه پټ کړی ما ته فتح ده که تا زه وپېژندم بیا ته زما اسلام نه قبلوي ما ستا د تره سره ډېر ظلم کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکني ټول ګناهونه معاف کړي. خیر دی چې زما د تره سره د ډېر ظلم کړی خو اوس مسلمان یې اوس صحیح مسلمان یې. بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل او بقدر ضرورت تې نه ځان له راغستی شي د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډېر به تې نه رالي او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغستی شي. الله بیا نبی علیه الصلاة والسلام مکی ښکته حرم ته راکوز شو. دویمه خطبه یې وویله چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دویمه خطبه وویله په دې کې یو صحابي پاڅېدو وی د الله پاکه پیغمبره موږ مدینې منورې ته تللي وو او دې د مکې مشرکینو زموږ په کورونو قبضې اچولي دي نو مال خو زما کور پکار دی زما کور پکار دی هغه د ابو سفیان وي خرڅ کړی په چا باندې نو مال هغه کور پکار دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته په غوږ کې داسې خبره وکړه چې خبره ته وکړه دی غلی کېناست هېڅ یې ونه وي. بیا مطالبه ونه کړه بیا ته نه چا تپوس وکړو وي تا ته نبي علیه السلام په غوږ کې څه ووي ما ته نبي علیه الصلاة والسلام په غوږ کې دا وفرمیل که نه چې غلی شه کو دا دې پرېښود الله به د دې په بدل کې تاله په جنت کې کور درکړي کو دا کور دې پرېښود الله به درله په جنت کې څه درکړي کور. ما نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې الله پاکه پیغمبر دا مې پرېښی دی خو ماله په جنت کې کور ماله په جنت کې کورو. بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغوی دا خبره واورېده وی د الله پاکه پیغمبره موږ خپل کورونه دوی ته پرېښي دي خیر دی که دوی خرڅ کړي دي کو قبضې پیچولي موږ ورته څه کړي دي پرېښي دي صحابه کرامو پرېښودل. بیا نبی علیه الصلاة والسلام عامه معافي وکړه وی تاسو ټول معاف یئ خو یو څو کسانو چې د هغې متعلق نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل وی دا خو چې کم ځای وموندل دا قتل کوي. یو څو کسان داسې دوی ته معافي په فتح مکې ورځ باندې نه وه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل وی دوی خو چې کم ځای کې وموندل دوی قتل کوي. په هغې کې یو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود و. عکرمه دې موجود ګوره پلار خو ابو جهل د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن خو دا زوی هم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و ده به هم د نبی علیه السلام ډېر سپکاوی کو. نو نبی علیه السلام یو څو تنه ښودلي وو وی که دا خو کم ځای ولیدل دا قتل کوي. په هغې کې یو څوک عکرمه نو چې عکرمه دا خبره واورېده چې زما د مرګ حکم نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی دی د مکې نه وتښتېد لاړ مدین ته هلته کې لاړو. دلته کې ښځه چې کومه وه د عکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیه الصلاة والسلام لراله مسلمانه شوه ښځه مسلمانه شوه. چې مسلمانه شوه وی د الله پاکه پیغمبره زه د عکرمه ښځه یم زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی کو زه هغه ته پناه ورکړم زه پناه ورکولی شم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ای ام حکیم چې ته خپل خاوند ته پناه ورکوې بس زما د طرفه ورته هم پناه ده. نبی علیه السلام اخلاقو ته ګوره که نه تا ورته پناه ورکړه زما د طرفه ورته هم پناه ده. د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پسې مدین ته. هلته کې د عکرمه رضی الله تعالی تښتېده دی کشتۍ ته وخت چې کشتۍ ته وخت کشتۍ په دریاب کې اوبو راواغسته داسې بس دیکې شروع کړې په ډوبېدو شوه. چې کم د کشتۍ مانکي و خلکو چغې کړې وي یا لات او منات او عزا ته یې چغې کړې خپلو بوتانو ته یې چغې کړې. نه د کشتۍ هغه مانکي ورته وایي دي خلکو ته وی دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي الله ته چغې وښئ الله ته چغې وښئ چې کله م کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو. نو عکرمه وایي ما په هلته کې سوچ وکړو چې دا لات او منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي. نو چې الله موږ له په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي. نو د دغې پیغمبر نه بیا زه تښتم چېرته خو موږ ته دغه و چې یو الله رابلی او لات منات مه رابلی وي په کشتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصۍ راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم ایمان راوړم دا قص مې وکړو. بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو وی چې وچې ته راووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله ښځه مې راپسې راورسېده وی ما ته وی چې ګوره کو د دنیا بل سرتم ورسې که نه په تښتېدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د ګریف نه به چېرته ځي راشه په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمانه شوم ما خو په ایمان راوړی دی
وی تا په ایمان راوړو وی او ایمان درله پناه م اخیستې ده څوک درته څه ویلی شي نه راځه وی ښه عکرمه رضی الله تعالی ښځې ځان سره را روان کو عکرمه رضی الله تعالی فرمایي په لاره مې ترې مطالبه وکړه مسافري وه نو ما ترې کوروالي مطالبه وکړه ده وی دې راته وي چې رانږدې نه شي زه مسلمان یم او ته کافر یې ته کافر یې زما ستا میلاوېده جایز نه دي وی زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما ښځې ته وګوره اوسو که نه نو به هر حال ویره ورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام خواله خو چې لا راغلي نو د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی عکرمه را روان دی د ابو جهل زوی او مسلمانېږي نبي علیه السلام ته الله وحي وکړه عکرمه را روان دی د ابو جهل زوی مسلمانېږي خو یې پلار ته یې ګورې بد رد ونه وایې ځکه وی د مړو چې څوک بد بیانوي نو هغې باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي د مړو چې څوک بد بیانوي که نه هر څومره بد سړی وي خو ژوندو وارثانو ته پې څه میلاویږي تکلیف میلاویږي نو عکرمه را روان دی مسلمانېږي خو هسې نه چې تاسو په دې مجلس کې د ابو جهل بد ووایئ ځکه د هغه پلار دی هغه ته پې څه میلاویږي تکلیف په میلاو شي د نبي علیه الصلاة والسلام مجلس ته راورسېدل ښځه یې پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم عکرمه رضی الله تعالی راغی وی د الله پاکه پیغمبره ته ام حکیم ته زما دپاره پناه ورکړې ده ام حکیم ما ته پناه راکړې تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته وکړې نبي اسلام او ما ویلي دي تا ته پناه ده تا ته څوک څه نشي ویلی وی د الله پاکه پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل اسرا دی خواکه عکرمه رضی الله تعالی کلمه ویل اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویل مسلمان شو بیا عکرمه رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر څومره مال می چې د الله خلاف لګولې دی کنه داغه دوچن به اوس د الله فلاره کې لګو د الله فلاره کې وای لګوم او څومره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنگیدلم کنه دومره به اوس د کفر خلاف جنگیږم او دک عکرمه رضی الله تعالی عنہ بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک او قتل شنو د نیزو د غشو او یا زخمونه په موجود د ابو جهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی دی وجنه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی الله تعالی فرمایي وی ما ته یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ام سلمہ خبرې وی ما چې نه وی ما په خوب کې ابو جهل د پاره په جنت کې یو غونچک ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې ما د ابو جهل د پاره په جنت کې یو غونچک د میوه ولیدو چې کله عکرمه مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې غونچک د میوه عکرمه دا عکرمه دا د غزوه و د سکیدو مسلمانېدو الله تبارک وتعالى زکه او په فتح مکه په ورځ باندې د عکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمان هم شهید شو د کافرو کنه په یو مسلمان حمله وکړه هغه شهید کو دوه تر مسلمان شهید شو په کې یو د شهید کړي و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغی وی هغه پلان کې صحابي چې هغه د ابو جهل زوی شهید کو عکرمه شهید کو وی نبی علیہ السلام په خندا شو وی قاتل مقتول دواړه جنتیان دي قاتل مقتول دواړه جنتیان دي صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام سو فرمایل مقتول خو ځکه جنتی دی چې مسلمان دی نو قاتل خو کافر دی عکرمه دی نو نبی علیہ السلام په خندا شو قاتل مقتول دواړه جنتیان دي دا ځکه چې نبی علیہ السلام ته فتوا او وحی ورته میلاو شوی وه چې عکرمه به راځي او څه به کېږي مسلمانېږي به نو بیا عکرمه رضی الله تعالی هم د فتح مکې په ورځ باندې څه شو مسلمان شو د دې فتح مکې نه موږ ته یو لوی سبق میلاو شو سبق څه میلاو شو نبی علیہ السلام ته چې کافرو څومره تکلیف رسولې دومره به موږ ته چې زموږ دشمن را رسولې د وطن نه ایستلي یو لورګانې راله زخمي کړي دي ملګري راله په تودو شګو سملولي دي غلامان راله د ملګرو نه رخ کړي دي نورو ته دشمنۍ د وجې نه طلاقونه میلاو شوي دي کم تکلیف نبی علیہ السلام ته نو میلاو شوی په مکې په ورځ باندې خو چې د نبی علیہ السلام غلبه پرې راله که نه نو څه فرمایي نبی علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته زه ما معاف کړي یې ما څه کړي یې معاف کړي یې زه حیران یم په خپل حالت باندې په جرګه کې به ته لاړ شي چا دپاره که نه سوال منت په ورته کوي هغه درته په جواب کې څه وایي الله دې پناه راکړي الله دې پناه راکړي کفري خبرې پکې کوي بعضې وی که هغه پلار مې د قبر نه راپاسې نه معاف کومه او که د الله پیغمبر راپسې راشي نعوذ بالله نه معاف کومه بعضې وی که الله پکې راکوز شي نه معاف کوم نعوذ بالله دا کېږي که نه کېږي دا خبرې دا چې څوک وکړي دی دا نه وایي چې زه مسلمان یم په دې ټایم کې ښه
دې ځان ته بیا مسلمان نه وي دوباره دې کلمه ووایي تلې د اسلام نه وتی دی چې الله را پسې را کوشي کړو د الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم په دې سره دې مسلمان نه پاتې کېږي زه ورته وایم ته د الله د پیغمبر نه ډېر غیرتي د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي ما معاف کړی یې په تا پسې جرګه راغلې ستا په دیره کې ناسته ده سوال درته کوي منت درته کوي ته وایي نه معاف کوم نه معاف کوم نه معاف کوم ما سره دا کړي ما سره دا کړي دي د الله پیغمبر ډیر غیرتی دی هغه معاف کوي موږ دغه امتیان یو تا پسې جرګه راله سړی معافی له راغی ته یې مسکه معاف کا الله تبارک وتعالی به د دې اجر درکړي الله تبارک وتعالی به د دې بدله درکړي الله تبارک وتعالی دې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې روان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین